حضرت ابراهیم علیہ السلام په یو موقع کې داسې وی ابراهیم علیہ السلام الله ته ویلو چې رب ارینی کیف تحیی الموتى دا لکه یو سوچ راشي لکه یو سړی وي او د هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کېږي دته پته ده چې مکه مکرمه شته دی یو قشته ښار دی بیت الله دی پکې د نبي علیه السلام د پیدایش کلی دی لکه وسوسه راځي الله چې دا کلی به څنګه وي دا به زه دا چې شته که نشته یاره نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته دا یو تعجب له راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدې یاره که ما ولیدې لکه تمنا ورمان راشي نو چې یو شی چا نه لیدلی نو جدا یقیني او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکموالي ته زمونږ طالبانو ته حق الیقین او عین الیقین دغه مراتب وي هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب ارینی کیف تحیی الموتى پروردګار ته ما ته وښایه دا مړي به څه جمدي کې شک مې نشته قال اولم تؤمن ولې تا په دې یقین نشته الله ورته د مړو په جمدي کولو د یقین نشته الله ورته بلا ولې نه الله خو پیغمبر یم د پیغمبر یقین خو د قوم نه ډېر مضبوطي بلا ولې نه الله یقین خو مې شته ولکن لیطمئن قلبي که په سترګو مې ولیدل نو یو پوټې به مې د زړه اطمینان نورم زیات شي په سترګو خو راته الله وښایه یقین خو د ما شته الله ورته فرمایي قال فخذ اربعه من الطير څلور مارغان ځان سره واخله فصرهن الیک څلور مارغان واخله کم چې ستا خوښي ځان سره عادي که بله دی که لکه خلک کمتره ساتي خارو ساتي او چې اواز ورته وکړي نو راشي وله لاسونه ورته وپړقوي وله راشي او بیا دا څلور واړه مارغان ذبحه که حلالې که او دا وزرې او بڼې او غوښې او وینې ټول قیمه که یو ځای او بیا چې ستا په دې علاقه کې څومره د عراق په علاقه کې غرونه دي لږه لږه قیمه راواله او د یو غر په سر باندې کېده تا ته ښیمه چې د جمدي کول کولی شم که نه شم کولی ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لږه لږ راواله او په یو غر باندې پوټې قیمه کېده ثم ادعوهن یأتینک ساعیا بیا خو ته آواز وکړه پته به ولګي چې جمدي کېږي که نه ابراهیم علیه السلام هغه مارغان راونیول څلور سرونه یې ترې پرې کړل ذبح یې کړل او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بڼې او وزرې ټولې په ټوکیا وټکول په چاړې واړه کړل قیمه یې جوړه کړه هر څه ګډ کړل سرمن او کلمې او وینې هر څه او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر هغه کېښودل سرونه یې ځان سره دقسې ونیول سرونه ځان سره ونیسه سرونه کېده سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل او زه اواز ورته وکړه اواز یې وکړ دې مرغۍ له دې خپل وجود راشي دې له دې راشي دې له دې راشي دې له دې راشي یو قطره به د یو غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله د هر یو مرغۍ خپلې قطرې راتلې او خپل سر پورې په وس کېدلې څلور واړه مرغۍ واپس جوړې شوې سا پکې راله خپل اوازونه یې وکړل اوس کولی شم که نه شم بېشک الله قادر مطلق بادشاه دی مونږ خو اوس خو د مونږ دا شکل شته دا اکثر دا خبره طالبانو ته ویم د نیست نه مونږ د نشوالي نه الله مونږ راوست نم شکل و نم پوزه وه نم سترګې وې نم غوږونه و نم لاسونه و نم خپې وې اسم نو رب العالمین راله نوی یو شکل راکه او د هغې نه مونږ پیدا کړو او د داسې څیز نه رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې هم نه تېرېږي کټ چې سړی جوړوي د لرګي نه جوړوي نو تر اخره پورې لرګي پکې وي کټ دی د لرګي نو لرګي ورته وایي کیروان کې نو هماغه لرګي ته واپس جوړوي جومات ته سړی جوړوي دیوال جوړوي د خښتو نه او سیمنټو نه جوړوي نو که ته په دغه باندې ووایې په سټکو باندې نو هماغه خښتې به دې جوړېږي هماغه سیمنټ به دې جدا شي بل شي ته خو نه جوړېږي انسان چې د کوم شي نه جوړ دی که د انسان ته دړې وړې کړي هماغه شی ته واپس جوړېدی شي الله داسې څیز نه انسان جوړ که تا ته ښایي اوس که غوښې راغشتې وې هډوکي راغشتې وې ویښتې راغشتې وې لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې نو بیا به لږ یو دغه و چې خو دا څیزونه یو ځای کړل د کټ څلور بازوګانو څلور پېو ټکې وال دا هډوکي او غوښې را یو ځای کړو جوړ شو دی نه الله داسې هم نه دی کړی انسان یې داسې نه دی جوړ کړی یو داسې څیز نه رب العالمین انسان پیدا کړي چې د انسان عقل ورته حیران دی چې پروردګاره چېرته انسان ته ګورو چېرته هغه اصل ته یې ګورو چېرته د دې ښکلي وجود ته ګورو د دې خشتاب سرمن ته ګوره د هډوکو ته یې ګوره ګرځېدو ته یې ګوره د طاقت ته یې ګوره د لیدو ته یې ګوره د علم ته یې ګوره د پوهې ته یې ګوره دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کولی شي نه شي کولی هېڅوک نو انسان او الله پیدا کړ نو چې کله یې مړ کړي نو هډوکې خو یې شته که نه صرف سرمن ورغوستول دي شکل خو یې معلوم دی که نه دا خو داسې نه لکه جامه چې ورته اغوندي نو کوم ذات چې د سر نه نوی انسان پیدا کولی چې ولې هغه جامه نه شي اغوستولی د غوښې او د وینې او د سرمن او په دې قادر دی چې دا څه کولی شي رب العالمین په انکار به هغه څوک نه چې د الله قدرت نه مني بس او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي هغه به مني دا هر څه مونږ چې د خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون الله وایي ته د خپل ذات ته وګوره که نه د خپل شکل ته او د خپل ذات ته وګوره ستا د الله قدرت باندې نظر نشته ټوټې غوندې مونږ ژبه ړقو لږه غوندې ژبه غاښونو سره ړقو معمولي شان ژبه څومره تېزه اواز دې خېږي لوی سټک که ته دلته کې د دیوال نه راوبری که نه دومره اواز نه کوي لکه دا پوټې غوندې ژبه چې د غاښونو نه راوبری څونه اواز کوي
او که سټک دیوال دراو بارو یا به سټک ماته یا به دیوال دړې وړې کې او جبه ټولو دې غاخونو لذي راځي نه به جبه خوب شو نه په غاخ کمیرا او आवाज کم ځای ته رسي صرف شونډې یو بل سره جنگيږي صرف غاخونه یو بل سره جنگيږي جبه غاخونو سره جنگيږي او دنه په هوا را روانه ده او आवाज بیلون سپیکر د انسان کم ځای ته رسي دا زور سره لاس سره براوه کنه دون आवाज نه کوي لکه دغه پټې سرمن چې د غاخ سره جنگيږي رب العالمین دې کوم आवाज وباسي نو کم قدرت بل الله را مخکې کې خو اخر فیصله مو پدې کوي چې بهشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات دی هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي او چاته رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري ټول وایي بهشک الحمدلله د سوال خپله طریقه ده هر کله چې دعا کوي د پروردګار په دربار کې اول به الله حمد وایي الحمدلله رب العالمین الله حمد صفته بیا په نبی علیہ السلام درود شریف دا غیر پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه دعا هم داسې نه ان الله لا يقبل من قلب غافل لاهٍ چې زړه غافلی او سوچ دي نو د بے سوچ سړی او چړې غافلی داغه دعا نه قبلي چې ته یو لطیفه ده یا حقیقت ته خدای عبرت خبره ده یو بادشاہ وی په لار روانو یو سړی سوال کو پستر ګړوندو دوه ستر ګړوندو دې سړی بچی والی یا الله سترګي یا الله سترګي یا الله سترګي داغه مطلب دا نو چې خدای نه سترګي غوښته داغه مطلب دا چې خلک راته وګوري چې خړوند نه پیسې برا کړاله په پټپات بلاو دي داسې خلکو ته نیولې یا الله سترګي نو داغه مطلب دا چې ما دې سترګو ته خلک وګوري چې خړوند نه پیسې برا کړي نو بادشاہ په لار روان چې دا आवाज پیو لګي نو هغه وزیران دی ودرېږي لوند څه غواړي وسترګي غواړي وی خدا واپس راځم در د خار باچم او پولیس ته په ودرېږي او کړه د سترګې نه مې سرمند نه وباس سونه مو دوی چې سترګې غواړي اذا ما خدای کالی ونی بیا شپږ میاشتې دلته کې لګیم دا خدای نه سوال کوم خو اوس په تعالی خدای سترګې در نه کړې خو چې زرا اعظم او استاد سترګې نه وي چې سرمند دی خدای اوس وزیران په حیران شي بادشاہ دا سترګې د په وس کې دي دا کله چا په وس کې وي نو خلک باندې واقعي ګر سترګې د الله لوی نعمت بشری جان سترګې نشته کړه خدای او حدیث د نبی علیہ السلام مبارک دی ها چې کم سړی پستر ګړون دي او د په دې ډوندوالي صبر وکړه پروردگار به دغه سترګو د ډوندوالي د صبر په برکت د جنت ورکړي دا نبی علیہ السلام فرمایي صریح حدیث د پیغمبر علیہ السلام او موږ سره دغه قندار افسه بو غم نبینو نو ماده قندار افسه ستا پړ سار مان دا هم سترګې نه وي ستا پړ سار مان هغه یې مولوی سبي او ارمان مې پړو مې غسره ګرموالی اقوال خو په لاس معلومیږي چې دا خوراک ګرم دی دا یخ دی لیکن رنگ چې دینو دا غي تعلق د سترګو د نظر سره دی ناغه ما ته قندار افسه به دا مهربان چیرې دا سور رنگ تاسو وای دا شي رنگ سور دی او دا شین دی او دا سپین دی او دا تور دی چې دا سور او دا شین او دا سپین رنگ پکې لاسته حقیقت دا د خدای نعمت دی کریمتین وته نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان دا دواړه سترګې عزتمن شي دی دا نه دي چې صبر وکړي الله عز جل ورکړي ناغه وزیران حیران شو بادشاہ سلام تاسو عجیب خبره دی او بادشاہ د مخکې وسو خبر نشي کولی څه چې ته وایي چې زراشه مستاثر ګینه سلمان دی وباسم د دې غریب سترګې د په اختیار کې چې هغه نه کو خلک هم حیران چې بادشاہ بلار راته یو رسید لون ته الله سترګې ورکړي لون پسترګو جوړ شوی وته مخامخ ولاړ ته پوسو کړه سو کو بادشاہ وکړ چې راغی نه وته ودرېد الکه ډون څنګه وی چې ټیکې سترګو ته مې وګوره دا ګوتې سودې دوا دا سودې دا درې سړی خو واقعي جوړ شوی ورکه د بیت المال نه ولا وظیفه تنخواه مقرر کړه هغه وزیرانو ته پوسو کړه چې بادشاہ داسې لوبو شو کال دواس شپږ میاشتې ارزونه مده چې د سترګو پسې چغې والي سترګې نه وي او چې تا وته وي او راځي به سترګې ستري جادو یې سره کوړه د کسه شي دی نه دا بادشاہ نه مخیاري بادشاہ په مقالتوب نه کې وې د سترګې غوښتي خو د الله نه سترګې نه غوښتي د خلکو نه سوال او د سترګو چغې به والا مطلب دا چې ضرورت نه چې څوک امداد وکړي او چې د سرمن دستو غم شو سره دړنه الله ته چغه والا چې بابا اوس مو سترګې نه نو بادشاہ راځي هغه وجل خلاصه کې چاړه برا باندې کینو سرمن نه نو بس سخ مرګ دی نو الله ته چغه مخ کې دړنه نه والا اوس چې وسره د مرګ یې راشه دړنه خدای ته چغه والا نو الله سترګې ورکړو کوورینه حقیقت دا د عبرت یو خبره دی حقیقت یار سي خدای عبرت دا چې دړنه الله ته आवाज وکړي نو پروردگار ورته انسان دعا قبلای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ د درو سوالونو ته پوښتنه کړې درو سوالونه یو سوال دا کوم چې هغه زمکه راته اوښایه چې په زندګۍ کې یو ساعت نور لیدې دی او بیا د نور نه غیبه شوې ده او تر ننه پورې هغې بیا نور په سترګو ونه دی یو راته هغه زمکه وښایه دا عیسائی بادشاہ د حضرت عمر فاروق نه تپوس کوي رضی الله عنه دویم راته هغه قبر وښایه چې هغه قبر منډې والي چې کوم پکې مړی پروت و هغه مړی منډې والي او بیا هغه مړی د قبر نه سالم راووت دریم راته دا ووایه چې دوه ورونه دي دا مفتي شفیع صاحب هم لیکلي معرفت القرآن چې دوه ورونه دي په یو ورځ پیدا دي او دواړه په یو ورځ مړه دي یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دا دې درو سوالونو جواب راغله نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط حضرت ابن عباس ته ولیکه
ابن عباس رضی الله عنه په عمر کې کشر رکوټ خو پیغمبر علیه السلام ته دعا کړې و اللهم علم الكتاب والحکمه الله قرآن ورته وښایه او د قرآن علم ورته وښایه دا ورته نبي علیه السلام دعا کړې نو د هغې دعا په وجه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس ځان سره خپل مجلس کې کېنو ابن عباس رضی الله عنه ته خط ولېږه چې دا خو عیسایي بادشاه دا درې تپوسونه کړي دي او د دې جواب غواړي زما په ذهن کې خو دا جواب نشته ابن عباس ما سره جواب شته وایي دا کومه ځمکه چې دې یادوي چې په زندګۍ کې صرف یو ځل انور لیدی دی او بیا نه مخکې لیدی او نه وروستو لیدی دی دا هغه بحر قلزم دی چې کوم وخت کې موسی علیه السلام پې تېرېده او فرعون ورپسې او الله ذوالجلال پکې 12 لارې جوړې 12 لارې پکې جوړې شوې نو اقا لږ ساعت پې نور لګېدلی دی د هغې نه مخکې هم پې اوبه بیا دی اوس هم پې د پاسه اوبه بهېږي ځمکه خو دغه ده وایي دا دی چې کوم قبر یادوي چې مړی پکې دی او قبر هم منډې وي او مړی پکې منډې وي او بیا ترې مړی روغ روغ دا د یونس علیه السلام چې د کب په ګېډه کې دا کب ول الله قبر یونس علیه السلام پکې لکه د مړي پروت دی او هغه په دریاب کې چکر لګوي یو قابل خوا منډې تړلی وایي مړی هم پکې دی او بیا کب الټی وکړه یونس علیه السلام یې دریاب په غاړه باندې راوغورځوه او دا دی چې وایي چې دوه وروڼه دي په یو ورځ پیدا دی او په یو ورځ مړه دي یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی دا عزیر علیه السلام او دا غرور عزیز دواړه په یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي عزیر علیه السلام 100 کاله کشر دی ځکه 100 کاله هغه خو په مرګ کې تېر کړي او ورور ته 100 کاله مشر دی دا حقیقت دی رونو دا رب العالمین په قرآن حکیم کې ذکر کوي د خپل عظیم قدرت لپاره ذکر کوي دې لپاره ذکر کوي الله قصې نه کوي او نه په قصو څوک مشغولوي دې لپاره ذکر کوي چې د انسان ذهن کې دا رانشي چې د انسان به څنګه واپس پیدا کېږي دې به څنګه واپس جمع کېږي دا دونه مخلوق به څنګه الله ته ودرېږي دا خو د آدم علیه السلام نه اوسه پورې په کربونو نه د کربونو نه هم زیات مخلوق چې دی هغه مړه شوی دی څوک د کب په ګېډه کې دی څوک په اور سوځېدلی دی څوک د ځمکې په ویښ کې پروت دی خدای خبر چې په دې مقبرو به څونه پشته وړېدلي وي او تر قیامته پورې چې به څونه زر ایربونه او کربونه او بلکې د دې نه هم زیات مخلوق به نور مري او داسې مړه دي چې د نن سبا یې پته نه لګي نه د خاورو پته لګي نه د زرو پته لګي دا به څنګه جمع کېږي دا به د مکې قریش هم دا سوال کوو الله دا مثالونه موږ ته په قرآن حکیم کې ذکر کړي خو ما راته وختي یو ټکي وي موږ صرف یو خبره منو یو ټکي منو هغه دا چې موږ دا منو چې رب العالمین قادر مطلق بادشاه دی الله په دې قادر دی چې موږ د مور په ګېډه کې پیدا کړو اور د انسان عقل دا وي د مور په ګېډه کې نه اکسیجن شته تا ته یعنی الله درکوي خو دا ظاهري هوا پکې نشته چې ته یې والې نه اودسماتي انتظام شته نه جړا سړ په ماشوم پکې جاړي نه پکې خاندي نه میاشتې 10 میاشتې 8 میاشتې د مور په ګېډه کې وي او چې بیا الله دې دنیا ته راولي په هغه ساعت په جړا شو متیازي وکړي زه اکثر سوچ کومه که د هغه خپل بعضې وخت کې ماشوم د خپلې مودې نه وروسته پیدا شي بعضې وخت کې ماشوم د هغه خپل عامه موده چې کوم د انسان دپاره د هغې نه مخکې پیدا شي زه وایم یاره دې خو د هغه خپلې مودې نه 10 ورځې یا 20 ورځې وروسته پیدا شو او چې پیدا شو نو جاړي چې د 9 میاشتو په 9 نیمه میاشتې پس پیدا شو دا 15 ورځې پس چې دی پیدا شو دا 15 ورځې مخکې د مور په دې ګېډه کې ولې نه جاړه دا په 8مه میاشت چې پیدا شو نو غول کوي که په 9مه پیدا شو بیا چې پیدا شو نو غول کوي نو دا دې چې مخکې پیدا شو دا خپلې مودې نه نو پکار ده چې 15 ورځې خو مخکې پیدا شو چې 15 ورځې خو د غول نه کولی که او چې پیدا شو جاړي 2 منټه مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي 1 سکنډ مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي 1 سکنډ پس د مور د ګېډې نه بار شو بیا دې جاړي او که دغه پرده کې دا ماشوم ته واپس بند کړي سم خیال دی 15 منټه کې به دې جمدې پاتې شي پاسر کم شي دا د الله ګورل قدرت دی دا به موږ منو او موږ په دې مسلمانان یو چې موږ الله ومنو د الله ټول قدرتونه ومنو د الله صفات ومنو او دا زموږ عقیده او زموږ ایمان چې د الله د قدرت په شان طاقت او قدرت د بل هېچا نشته د الله د علم او د قوې په شان علم د بل هېچا نشته الله چې کوم کار کوي او کولی شي داسې کار هېچا نه کړی دی نه کوي نه کولی شي ژوند ورکولو والا الله دی مرګ ورکولو والا الله دی د دې قبرونه واپس جمدي کولو والا ذات الله دی موږ له خبرو چل ښودونکی الله دی بیماری نه جوړونکی الله دی بیماري راوستونکی الله دی دا ټول کائنات چې چلی دا نور او دا سپومۍ چې راخېجئ او دا انقلاب په دې دنیا کې او په دې نظام کې راولي دا څوک دی دا الله ذات دی دغه ذات به موږ منو بل دغه ذات به موږ یو دغه له به موږ شریک نه پیدا کړو په د الله په صفتونو کې د الله په طاقت او د الله په قدرت کې هېڅ څوک شریک نه دا زموږ ایمان نو بهر کیف دغه طاقت دی د الله الله په دې هم قادر دی موږ مسلمانان پیدا کړي الله په دې هم قادر دی چې موږ سره د ایمان لري دنیا نه بوځي او الله بیا په دې هم قادر دی چې موږ جنت ته بوځي په دې الله قدرت لري الله د خپل قدرت او خپل طاقت په برکت زموږ ایمان نصیب کړي او دغه عظیم قدرت او طاقت په برکت ته پروردگار مونږه د دنیا او د آخرت د پریشانونو محفوظ کړي او دغه عظیم طاقت او قدرت په برکت ته پروردگار مونږه د جنت اهل وګرځي دا خو د قربانۍ مسائل د اجي دپاره داسې دي که نه غالبا چې ما تېره جمعه مسلمان چا تپوس کړی ما ویلي
چې کم سړی دې د 15 ورځو د لیکو که په یو ځای کې د 15 ورځو اقامت راته نو بیا به دې قرباني هلته خو دمې شکر دی خو به حاجي کوي لکه زمونږ حج تمتع کوي دا بعضې خلک اکثر یا قران کې دې به هلته خپل دم کوي او د کلي قرباني که دې 15 کال ورځې یو ځای کې ایثار نو بیا ورباندې هغه شته دلته هم پوری شي هلته هم پوری شي او که د 15 ورځو نه کم نو بیا ورباندې د حج نه مخکې لکه اوس دې وخت کې څوک لاړل نو دا یې خپل ترتیب دی نو هغې یې فوراً مدینې منورې ته لېږي یو ورځ یا 2 ورځې یې څارئ او بیا مدینې منورې ته لېږي نو چې مدینې منورې نه راشي نو تر 8 ذوالحجې پورې دې خپل حساب کتاب وکړي چې دا ما څو ورځې دي نو که 15 وي قرباني پې شته او که د 15 ورځو نه کمې نو بیا پې نشته خو هغه هلته چې کوم کوي هغې ته قرباني نه وایي ګوره هغې ته دمې شکر وایي هغه وضحیه قرباني نه ده هغې ته دمې شکر وایي هغه دمې شکر خو زموږ حاجیان اکثر تمتع کوي یا قران کوي نو هغه به هغوی کوي شین دری باندې محمد دی دا صحیح دی او که نه خیر دی که د پیغمبر اسلام نوم لیکلی شوي یو شي ته یو سړی تکیه و یو قرآن لوري ښه لوستی شي که تکیه یو شي ته ډډه والي او قرآن لوري نو هېڅ ګناه پکې نشته خو آداب د قرآن دا دي چې سړی د قبلې ته مخکې او قرآن تلاوت ته کوي خو که ډډه م وایي په ملاس ته هم د قرآن حکیم تلاوت کوي نو دی کولی شي څه وبال پکې نشته برید کټ کول بهتر دی او که قینچي کول دغه دي داسې صورتحال دی د بریتو متعلق دا دي که یو سړی برید مکمل خرئ هم جایز دي یا که یو سړی په قینچی باندې یو والي یا سرمن ښکاره کېږي دا هم صحیح ده او که یو سړی داسې پرېږدي چې دا غاړې کې والي لکه د انسان د روزې په شان پاتې شي دا هم صحیح ده درې واړه صحیح دي الله ذکر بالکل په حدیثو کې ثابت دی حدیث پاک کې راځي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه الله الله ویل کېږي هغې پورې قیامت به نه راځي دا خو طالبانو سوال دی کړی دی خو دومره خبره ده چې که امام وسره ربنا لك الحمد وی ویلی شي ربنا لك الحمد سمع الله ولمن حمده دې مو وی وسره ربنا لك الحمد مو وی امام دې سره به دغه قومه لکه برابر شي بلکل دی یو ګناه یادی چې دا یو ګناه یو سړی کړی وي او دې توبه وباسي نو چې دې کې د کومه ګناه لیکلې ده بلکل چې د هغې نه په اخلاص توبه وباسي او دا نیت وکړي چې آینده لپاره بیا الله دا ګناه ده نه کوم او ویم نه کړي الله به توبه قبول کړي خیر کې یو سړی ګناه وکړي توبه وباسي بیا دې ګناه وشي بیا دې توبه وباسي د اخلاص او قصد وکړي چې دا ګناه بیا نه کوم ممکن د الله به ورته ګناه معاف کړي ښه د موږ د جومات نه چا یو 2 درې راوړي دي دعا ورته وکړي چې رب العالمین یې دا صدقه په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي او چې د جومات سره دا اخلاص یې کړی دی درې راوړي درې خو جومات ته چې راوړي ځان له ثواب او اجر لکه څومره مستوخیار سړی څومره مسلمانان چې په دې باندې مونځ کوي نو چې د هغه مونځګزار څومره ثواب کېږي چې څوک په تلاوت کې د هغه تلاوت والا څومره ثواب کېږي دومره ثواب به د دغه سړي کېږي رب العالمین دې ولا اجر ورکړي او د خیرات دې خدای قبول او منظور کړي زمونږ فایده احمد هم لږ ناجوړې دعا ورته وکړي چې الله ولې شفا ورکړي یو زنانه د هغې دعا غوښتې نه څه حاجتونه دي دعا ورته وکړي چې الله حاجتونه پوره کړي زمونږ دې کوي زمونږ بعضې وروڼه زمونږ د جمعې ملګري هغې حج له تللي دي او دعا ورته وکړي او څه روان هم دي وروسته هم روان دي دعا ورته وکړي چې څوک تللي دي یا وروسته روان دي رب العالمین دې حج په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د بشیر جان دا ملګری مې نو خان راغلی دعا غواړي الله دې د خپل حاجتونه پوره کړي زړه کې څه حاجت دي څومره حاجیان تللي دي یا روان دي پروردګار د ټولو حاجیانو حجونه قبول کړي الله دې عمرې قبول کړي الله دې طوافونه قبول کړي الله دې دعاګانې قبول کړي دا دعا وکړي چې الله مونږ هغه ځای کې نصیب او قسمت پیدا کړي پروردګاره ته په موږ خپل فضل او خپل کرم وکړي پروردګاره په موږ رحم وکړي پروردګاره د خپل قهر او غضب نه مو ساتي الله د عراق او افغانستان د کشمیر څومره مسلمانان دي د فلسطین یا الله د ټولو امداد وکړي څومره کافران دي الله د کافرانو مسلمانان کې که قسمت کې اسلامي په خپل قهر تباه او برباد کړي او څومره مردگان وفات شوي دي دعا وکړي چې رب العالمین د ټولو مغفرت نصیب کړي او موږ الله د هر قسمه غمونو مصایب او تکلیفونو او د بیمارونو الله په عمل کې وساتي اخر وخت کې الله په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله